شیخه قسم په خدای چې دا شینوار چې تا خو کته کړی په والله که دې بیا پرېږدم یخه ما کته کوه ګوره پرېږده چې مې کته کوه قسم په خدای په الله قسم پې خفه کېږم ده والله که جنرال سے که به ما کوس کړی مسلمان زه به بیا راجیب کړم نه داسې کار مه کوه ګوره که نه خو موږ دا ده بیا نه خپله خوښه په خدای بلا کړی و چا بلا کړی و والله قسم د ماته سکرینشاټونه راولېږه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خیر دی باک نه کوي څه خبره نشته ګورئ خبره داسې ده لونګین رور وختي خبره وکړه صحیح ده چې د جهاد د ټوپک خبره وکړه خو زه لونګین رور ته یم چې لونګین وروره دا اوس هلته ټي ټي پي د 2006 نه لګېږي مهربان که بلده ملده دا اوس وګورئ چې ټي پي دا 2006 نه لګېږي که نه لونګین وروره فهم اشنا اجازه راکړه چې دا خبره پوره کړم تحریک وایه موږ پوهېږو دا لایو بندېږي ښه زه څه شو بس ته پوه شې ما هغه پیغام تېر کړه صحیح ده زه دلته په جرمني کې په ښکاره یم چې دغه خلک زنده آباد چې زما وسه ورسېږي والله مالي ځاني او هر رقم مرسته ورسره وکړم او شاید کړي مي الله به خبري خو ته ګوره هغه د په هغه نوم اخیستو باندې ګوره تا وویل چې دا لایف بندګي شاید تا ته دغلته کومه ستونزه جوړه شي زه دا در کومه ځکه زه نه غواړم چې زما یو افغان لور ته ده چې دی لکه یعنې هدف دا دی وروره چې دا معنا نه ورکوي چې ته راځې په سپیس کې یا په ټیک ټاک کې یو بل ځای کې ته یې چې دا خلک په حقه دي دا نور یعنې بې حقه دي او یو بل کس راځي هغه یې چې نه دا په حقه دي دا نور بې حقه دي یعنې ته خپلې خبرې ته چې دی لکه د حق په سترګه وګورې ګوره موږ داسې وایو چې منظور پښتون د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت په خلاف کومه خبره کړې ده کوم شی کړی ته یوه بېلګه ماته وړاندې کولی شي فهم اشنا تا ډېرو شوټو ته د اشاراتو راته غوږ شه ګوره غږ لږ ته راځي نه پوهېږم غږ یې لږ اوس صحیح شو مهرباني اواز ګوره نه د منګ او نه په ټوله کې د مشرانو د په خپله شخصا د منظور پښتون نه ګیله نشته او نه منظور پښتون کومه داسې خبره کوي بلکې د نجونو د مکتب خبرې وکړې او خواست یې وکړه خبرې ما ته ډېر خوند راکوی دا یو خواست ده خو محسن داوړ کومې خبرې د د ادرس نه وکړې د سټیج نه کومې خبرې وکړې ایمل ولید د سټیج نه کومې خبرې وکړې هغه د ما د تا د تمامي ارزښت په نقصان دی او که نه دی بله خبره ته کوې فهم اشنا د تحریک په مورد باندې ګوره دومره خلک لکه په منظور شیخه دا تا نه چې لاندې ده دا څوک ده سلام علیکم جنرال صاحب محترم وعلیکم خوب هستی خیرت است یال دارین تشکر جنرال صاحب محترم مهربانی لونگین رو جهاز شما خوب زنده باد جنرال صاحب زنده باد من میگم تشکر مهربانی ګوره په منظور باندې چې څومره پښتانه دا اوس راټول دي نه دومره د تحریک سره شته نه دومره د بلوچ ازادي غوښتونکو سره شته نه دومره د سندیانو ازادي غوښتونکو سره شته که دغلته یوري مقصد هدف د دوی ازادواله وي د لوی افغانستان سره یو ځای کېدل وي ولې غږ نه کوي یعنې ته داسې وایې چې منظور به غږ وکړي د ده نفر به بیا ده سره ونه درېږي اوس اجازه راکړه ګوره لونګین وروره ته داسې وایې چې ګوره اول خو لونګین وروره ګوره په سوشل میډیا کې دا دی البته زموږ د افغانستان د امارت اسلامي پلویان چې کوم دي که نه او جمع هغه کسان چې هغه د منظور سره مخالفت لري دا څو ورځې دومره منفي تبلیغ یې وکړ د اربکي نوم یې ورکړ د پاکستان د ملي ګټو د ژمن نوم یې ورته ورکړ نن ګوره ټي ټي پي اجازه راکړه نن تحریک تازه اعلامیه خپره کړې ده او په هغې کې ویلي چې زموږ هېڅ کار دوی سره نشته دی زموږ هدف یوازې د پاکستان د مرتد ادارې ISI نظامي افسران دي او د دوی فوج دی نو اوس زه دا حیران یم چې اوس زه ته ولې دغسې کار کوو چې هغوی ورته چې دلته ګوره دلته فهیمه ته وایه چې په دغه منطقه کې فهم زه په کومه کار ده شیخ اشنا فهم زه په کوم فهم ګوره شیخه ته دا مایک بند کړه امارت له ادرسه فهم اشنا یو د کراته وښه د امارت د ادرس نه غیر د جنرال صاحب مبین نه چې په حربي حالاتو کې د مبارزه کوله ته بل څوک پېژنې دا اوس خو ټول تیار خوارې ته که ما ته ګوري او زه تیار خور یم اوس هېڅ ستونزه نشته د شوق خور نه وروره جمهوریت نم غنیمت نیولی نه لونګینه وروره ته خو یې جمهوریت نه ګوره ته خو یې جمهوریت نه په غنیمت کې نیولی خیر د سوال درنه کوم ته غوږ شه دغه تخریب دی تاسو تخریب ولې کړئ چې ملاتړ یې نه کړئ ګوره چې ملاتړ یې نه کړي ولې مخالفت بیا جواب راکړه تاسو شیخه ته مایک بند کړه وروره زما
چپ څه بیا کله په لاره ولا کېنه شیخه د تیمه چې ګوره نه شیخه شیخه مایک د بان کورور مې نه نه خو یو ورته جنرال صاحب زمي ورته زه درته یم ته څه کارای شیخه زه دې غلای سکن هغه دې ما هغه ده والله شیخه لندن کې درشم در پسې کنه چې سرخته کو نه پورته مکه والا کبي خيوار سیاسي چټی لکه چې بس دالین ته غلای س شیخه کنه مایک د بان کا داسې کاپ ته سره لګي یار شیخه شیخه مایک د بان کا شیخه والله شینوارای کړه در باندې وخرم شینوارای مهرباني لوي شینواری کړای ده فهمه شاید زه دا باندې سوال کوم بیا ته خبرې وکړه په ډیره درنه وای مهرباني وای فهمه جنرال صاحب مبین د امارت لا درسه په حربي حالاتو کې مبارزه کړې د دې جنرال صاحب مبین د جرګې ملاتړ وکړ کینا په ټوئیټر کې ټویټونه وکړل په ټیک ټاک کې ویډیوګانې پوسټ کړل شپ ترغي ورځ چې د جرګې فیصله نه ورغلی په کله کې ملاتړ وکړ کوي نه کو بالکل رسمي تا د امارت د ادرسه رسمي یو اعلان لیدل د چغې ویلي چې زه د پی ټی ایم خلاف مې پی ټی ایم سره دوستون درلم نه چې پی ټی ایم بین کو رسمي امارت اسلامي اعلان خبرونه کړل چې پاکستان کې د خلکو سره ماته اجازه راکړه دا تاییدوم در سره ضروره بالکل امارت نمائندګي نشي کولای جنرال صاحب اوس دا داول را پاتې داول هغه د وروره منظور بیل انسان دی داول بیل دی داول اوس د دوی نه ترې دی هغه ما د پاره ماغه سره قدر ور وس نه دی لکه په خوا چې وو صحیح ده هغه تا د پاره نه دی جنرال صاحب د پاره نه دی هغه د هیڅ د پاره حتی د پی ټی ایم خپل کسان د پاره نه دی ولی اوس داغه غچ موږ د دنه واخلو ولی ګوري اول نو وګړو وزیرستان کې وخت تیر کړی دی وزیرستان کې د وخت کړی زه د پکتیکا موږ د وزیرستان سره ډیر نږدې وخت نه ده کې تیر کړی خو تل ګور اوس ګور کور د ودان اول د وزیرستان د سواد باجوړه د وزیرستان دغه څه کم او زیات 80,000 بی ګناه پښتانه دا ګورز منګ او تاسو د امارت او دغه تحریک د دوی په خاطر د دوی په وجه شهیدان شوی دي د پاکستان فوج دغه ته بمبا زه خیر دې زه بخره غواړم جنرال صاحب خاطر به جواب راکړه ته به جواب راکړه نشنالیانو د ملولي لواجه نه نه ته ماته به جواب راکړه خیر دې ورو ګوره موږ په منطق باندې باس کوو ګوري د پاکستان فوج دغه عملیات په دې خاطر وکړو د دوی په اصطلاح باندې چې دلته ترهګر دي خاله ترهګر څوک ګوره پښتنه دا سوال دی کنه سوالیا ده خدا ترهګر خو دوی هم دا امریکا نه پیسې په واغست چې د افغان طالبان دلته دي چې ډی پی دا یغورین دی پلانکای بستانکای ګوري دغه خلکو زمنګ د امارت اسلامي او د نورو په خاطر باندې خپل کورونه ورته وران کړو بازارونه ورته وران کړو دا خورانی ګوره وژل دای مایوب کړو ګوري مولانا فضل الرحمن نه پورته نشو ولی خان نه پورته نشو ایمن ولی یوم را پورته نشو یوازې منظور چې دوی د پر را پورته شو چې تا دلته ظلم کړی تا وحشت کړی تا دهشت کړی تا بی ګناه خلک وژلي دي اوس یونی به خبره خو به خامخا داسې پکې کوي که نه چې دغه خلک تا راوستي وو ولې دغه طالبان او طالب پلوه دوی سره دغه یو خبرې مخالفت کوي او د دې غټې دایا چې ډېره یوه غټه دایا را پورته کړې ده د هغې ملاتړ بیا نه کوي کنځلې ورته کوي تکفیر کوي همدغه د 80,000 بی ګناه پښتنو د وژنو دایا جنرال صاحب په دې باندې ملاتړ د پښتون تحفظ مومنټ چې هغه د خپل خلکو لپاره حقوق غواړي زه ملاتړ یم بیا ته دلته ولې د غلطۍ ما خلک ولې غلطۍ چې ورته جدالو افغانستان ته ولا اولنې 15 غوښتنې ګور اولنې 15 غوښتنې چې دی لکه د هغه مسعودو همدغه د مینونو لري کولو په چک پوینټونو د پښتنو بې عزتي نه کولو د دې 80,000 کسانو د دوی ورته پوښتنه کوله چې ولې دې ووژل د هغې نه وروسته ګوره څومره نورې خبرې پکې راغلې څومره مادې پکې ورزیاتې کړې اوس تا نه زه دا یو پوښتنه کوم د ونګین وروره دا یو پوښتنه ده خیر دی بیا به شاهین ورور راشي شاهین ورور غږ د راځي زه به دا پوښتنه وکړم نه زه به دا پوښتنه هغه ته مخې ته کېدم هغه ته به دا پوښتنه کېدم بیا به زه غلی شم بیا ته خبرې وکړه لونګین وروره د 2006 نه ټي ټي پي وسلوال جهاد ورسره کوي صحیح ده وروره که نه ته ما ته په دې لنډ وخت کې داسې مثبته نتیجه وښیوه خو منظور پښتون پاکستان فوج او اسټبلیشمنټ ټولې دنیا ته بدنام که درته مهرباني راغوږ راته کېږده راټوپکه مه ګوره ودرې چې حاجي شاهین یو دوه خبرې وکړي ښه حاجي شاهین ته دوه خبرې وکړه ځه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب تا عزیز الله صاحب ته، پکتیاوال صاحب ته، لونګین ته، فهیم صاحب ته، مرستیال صاحب ته، ټول د خدای وکړي چې روغ او جوړ وي. جنرال صاحب زه فقط یوه پوښتنه لرم له فهیم صاحب نه. موږ که جنرال صاحب وګورې، که هر ملګری وګورې، موږ د منظور پښتون مخالفت هیڅ کله نه ده کړی او نه مو د ده خلاف خبرې کړي دي. د افغانستان په تلویزیونو کې جنرال صاحب تا خو شاهد حال یې دغه ټولو ته اجازه ورنه کړه، آزاد بحث په دغه غونډه باندې نه کو. ټول د دې نه مستحق وو، که نه تا ټویټونه وکړه، که نه رسمي تا خپل ویبپاڼې نه د رسمي خبرې شروع کړې، که نه کړې شروع. اوس دا یوه هیله له تا نه لرو فهیم صاحب چې کله د 300 مړو خبره راغله، د څنګه د دروغ خپاره کړله دغه منظور پښتون د افغانانو په خلاف یا د دې نظام د سپکاوي په خلاف باندې یا د دې نظام د کمزوري په خلاف باندې دی له کومه ادرسه راغی چې ده وویلې چې دا 300 افغانان شهیدان شوي، دا ډېر غټ ظلم شوی ده. شاهین صاحب پوښتنه کړې؟ ها ډېره ښایسته پوښتنه ده وکړه، ډېره ښکلې پوښتنه ده وکړه. شاهین صاحب محترم، منظور پښتون او تر ټولو اول بیا ته شاهین د سوال جواب وکړه. خیر ده، ښځه مهرباني. تا وویل چې په دې دومره کلو کې د تحریک د ځوانانو لاسته راوړنه څه شی ده؟ د ما دپاره تر ټولو غټه لاسته راوړنه همدغه ده چې د ما 8000 پښتانه شهیدان شوي دي او تر اوسه پرې ما بدل نه ده اخیستی. همدا د تحریک زلمیانې ماته بدل اخلي. هره ورځ دا 3 کاله مسلسل هره ورځ د 10 نه نیولې تر 15 تر 40 پورې د پاکستان پوځیان درته مردارۍ دي، د کندې بلې غاړې ته یې درتاړي.